والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ازادي او استقلال اخیستل د هر ملت مشروع حق ده. افغانانو هم د خپل مشروع حق څخه په استفاده وسو کولای له اوږدې او درنې شل کلنې مبارزې او جهاد څخه وروسته موږ به انشاءالله د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکړو. ښځې د ټولنې مهم عنصر ده او موږ دې ته په درناوي ګورو. د ټولنې په ټولو هغه برخو کې چې موږ ټولنه اړتیا ورته لري ښځو به فعال حضور ولري. نه اوس خو سر په سولو کې کش دی، هېڅ غم مه کوه باره.